Hardcore. سلام دی وایي جوړي چا ته وې ته تا به چولیو که نه زما د خیر نو کنه څنګه ته مخامخ روانې مانی نو تا به چولیو که نه لکه غوړې مازغه دې کار نه کوي څه یا مازغه خو مې پرون سهار کار پرېښی دی ته واورېدم چې مازغو دې کار پرېښی دی که نه بیا خو مال علاج راځي ته راځي ولې دغه ټکه دې وکړه ولې دې ګوزاره ده ولې تا کینونه مې سره کوڅه وکړه دا توتړ یې چاله ورکړه ذاتي تعالی مې درکړه هم ښه ده چې دې مال راکړه که زما پلان نه دې ورکړی و که نه نو بیا به مې ته ویلي وو زما پلان دې نه ولې ولې ورکړم ولې ته یې مې ترې سپکې سپکې ته وامه چا پلار ته چا پلار ته ځانګړو لکه نه خبره دا ستا ما سره لانجه پسه ده پته نه لګي په سلام باندې ډوډۍ لانجه ده سلام باندې سنت طریقه ده ها دا ادب تیز ده که نه ها نو بس انسان دې یو خیر نه بل سلام اچي کنه نو زما خیال نه تا ستا به خیال شوی و که نه بل رامنه وي څوک الله خیر او ایمان کې به ده ولې څه چل دي خلاصې کوم دا په جګړه منډه خو دې په خبرونه یاتي باسه منډه ځای خاطر کړي به ذکر لپاره سلام علیکم ریواج به مانو پر ځا سلام علیکم ډېډا کې ته ویو ما ها مړه زه پریشان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر څنګه تاسو کیو پیلې او کنه دا غلطی ده روزه روانه به به وخت چې وټلږي دا شي لیکه مو ورخه لیکه مو صحیح ده دا څنګه کوي دا غټ سره ده خدای دایم کړه نه کړه سلام جواب په خلکو باندې چې عادت ساشي نو کو سکار روزګار دی نه ګټه وټه دی نه یو لشل نه کوي بغټي نه دا شوده نو فکر کې خو تاسو خلک شودهګان نه وي دا څه ګوره په ماره سلام وانه چو دا خبره خو صحیح ده خو زه پریشان یم یې ویښ کړم خلکو انګېندي نو کورونه جنتونه جوړ کړي زما هغې خو دوزخ جوړ کړو دوزخ اوس به راته کور روزګار شي ښه ویم مړه پرې دبه شي لاړم درنه دا چېرته مټې زه روانې یې جینې او مینې شرمې خدای دې تا په دې سپین سر بوتلي کي الله دې نه کړي زه ځم د پلار کره زه په مخه دې خط راته واچم مخ دې خدای په ما به ګزار نه کې انا یا الله خیر کړې مو بچې انا یا الله خیر هېڅ دې ګزار ونه کې الله وسلمې دا ګټې نن در پتلو پلو کې له سر خورو بیا مو سته پیشه او زوی دې پیشه اوس نه راشو دویم واده والا وکړه او د سکون ښځه والا راولې چې ستا په خبره کینو ستا په خبره پاسي الله شکر دې خدا دې نه سړي لورو یا الله ستا لاک لاک شکر دې یا دا کټیم راته پات شوې دي چې به راته دقسې ناسته وه شکر دې اوس په خوشحاله ژوند تېروم یا الله خیر اوس په زوی ته سویم هغه بوی چې ستا د لاسه به تلي خبر به تیني چې ما پسې جارو راواخیسته خی سادهګوی د منده ته جوړ دا خبره په رښتیا واړوله ته اوس په چرګه پسې شکمدنه په ډېرانونو باندې منډې وې خی څوک به دې ډاګې ته وایي ظالمه غوچاګل کاکا غوچاګل کاکا څوک یې لکه مچکي مړه دا خو د هرې کټوې ضرورت دی راځه تا نه څوک ستر او پرده کوي تو خوشته نه بارئ نه راځه السلام وعلیکم سلام ستړی څنګه غواړې بیخي څنګه کښېنه ته خو نه راتلې خو ما وې راشه چې زه یې تپوس له ورشم الله دې خوشحاله که بس بیمار شوې یم دا سینه مې داسې خرابه ده ټوخېږم ټوله شپه م ټوخې وه ټوله ورځ م ټوخې وي ته پاریس چېرته کښېنه ګوره د علاج نه پاریس چې کوم دی بهتره دی پاریس کوه که نه نن سبا څوک پرهیز کوي نو ته ماته دا ووایه نو چې پاریز نه کوي نو بیا به دغه علي ډاکټرانو له به ځي او دا دومره ستنې به درکې درټوم بس زمونږ دغه حالي زمونږ د پښتنو مشران دغه حالي به خو چې په اخره کې ورته بیماري ولګي بیا علاج نه دا خو پرون خبر شوم نو ما وی چې راشه تپوس له ورشم ځکه چې ته خو به کله نه کله راښکاره کېدې او ساده ګل خو رالیږه که نه چې ته دونه حجرې ته
ولا غسات خوړل نه درځي کم دی ما خو دا 2-3 ورځې شوې په طرف مې نه لیدل دا ګورې که ته خو ما ویله که د مرچکي خان سپیشل سلام کوه دا خو راته بل چې وې پلار بیمار دی ما وی کېدی شي زیات وي چې ته ډاکټر لی بوځم هسپتال ته منډه تړلی وو بس الله دې ډېر خوشحاله که پل خال خو مې دوایانې بوایانې راوړي دي او ځکه دې ګزاره مې شوې ده واه والله دې ډېر خوشحاله که ښه دوا باد وشي زم تا سره چای مې باندې نه 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 سلام علیکم دادی مرزکی که ماما بخیر داری څنګه خیر طبیعت څه خیر دادی څنګه بس خیمه بچی دا ته چرګه یې څه کړه چرګه خو مې نه وکړه دادی ودې په ژوند کې مې پر موږ درمانه دته سوچ وکړه چې دا به انګريزانو پلان مونږ کې دا دغه ځای سوچ به وکړو څه کې سپوږمۍ کې دراره پلان بوک که څنګه نه دادی سپوږمۍ ته بګرانیم خاطره تا ته بل خبره کومه کورنۍ چرګه ته یادوله که نه زه پسې وګرځېدم که نه مالډر باندې کورنۍ چرګه دا وایي ډاکټر دا ته وایي دغه یخني وڅښه کېدای شي ښه خبره ده خو نن سبا خوار یو شي کې ملاوت سینه مې ورسره پخه شي ښه خبره ده وایه نه زه پسې وګرځېدم که نه نو ما ته ویل د انډیا مالډر باندې چرګې را باندې پیدا مې نه کړه بیا مې بل سوچ وکړو نه کورنۍ انډه مې راوړله دا به چرګې ته کېږدو چې چرګې ته م کله کېښوده که نه دا به شل ورځې پس بچې راوړي نو چې بچې دې پیدا شي که نه د دې انډې نه نو هغه به ساتو 2-3 میاشتې 4 میاشتې نو هغه به بیا غټېږي بیا به په هګو کې را ځي چې کله هګۍ واچوي هګۍ به دې زه وخورم او چرګه به تا راغلی کم دا ځي او ښه ډېره ښوروا به درنه پکې وکړم او مرچ به در پې وجوړوم نو سوچ مې څنګه و ښه نو زه به اوس شپږ میاشتې چې کوم دی نو انډې ته انتظار کوم چې هغې نه به بچې راوځي او هغه به بیا چرګه کېږي او بیا به پخېږي دا چې تا بېګا نه ویلي چې د عمر د کله باز په شان تېرېږي او بالکل ما ویلي دي نو خو هغې کې پورې چې زه ژوندی یم هم که نه دوی وخت زما مخکې داسې کو یاره دې ورته ښودلې وه که نه کله پتری ته ناست کله ښه سوچ کوه ښه سوچ کوه ما ښه سوچ وکړو د هغې دا انجام ورودو بقیه پیسې راکړه بقیه پیسې څه شي پیسې د دې ګلته خو ما د 1000 روپۍ درکړې وې ما خو د چرګې په حساب راوړې په 1000 روپۍ خلاصه که نه یوه انډې په 1000 روپۍ ته نه وخه یاره ورکې که نو زه دا وانه اوسه دې به چرګې سازېږي بیا به هغه وخت حساب کړه که نه ځه د مچکي ماما سره بیا غلی پیدا شه ځه زه ځم دنه لاړم ځه ورشه جي راځم ګوره سادهګله لږ سړیتوب یې زده که اخر به د دې پلار به ته کله پخه راځې کمبخته حلیمه د یخنۍ کې مرچ ډېر استعمالېږي نو ځان له به یې مرچکي به د مرچ نوم ایښی وی دا مقالې مړه ما وې چې ته د سړیتوب خبره کوې راځه چا بس پیمې ونه خوري دا زما د پلار نه دی د دې ټوقي سره د دماغ کمزوري شوي دي هغه هوښیارانو متل دی چې څنګه یې مې هغه شانې جی چې څنګه هغه وکړو مکه شان ته خبره اوس زه ښه اوس ویرېږي نه که نه اوس تللی شي مکله زه تللی شم خو دا خو ګوره د انسان قدر و چې مېلمه سره لږ مخکې چې روان دی چې ورته تا کې اوس دا سړیتوب کم دی زه ته یارېږم خو نه ښه ده مه یېرېږه رڼا ورځ ده ښه زه لاړم زه په مخکې ښه چې ولې چېرته څکلې وې بل ځای کې یا الله شکر دی نن جوړ د بیبي او د پکورني روغه شوې ده په کور کې جنګ جګړه نشته مو خو پکې یو سایکل را پټ کړ چانس وګورو بیبي نه په سایکل څو ورته ښه بیا به چې دا مې واخیسته بیبي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بیبي ښې دا دې چانه راوړ دا خو مې بیبي چانه په کشتونو واغېسته 200 روپۍ مې پکې ورکړې او باقي به 10 روپۍ میاشت په در کومه نو الله دې بي خو باسه دې چې سیکل په دې اغلتو چې شاته خو پکې هغه تریلو کنه زه خو باندې پیغام خاده له بوتلم دې کې خو تریلم نشته خو واړو دي یاره بیبي ستا دماغ خرابې پرېږده نشو ته ماشو دپاره منډه تړله او دا راته ووایه چې پتقرني څه شوه پتقرني څنګه نو تو دا ولې بیا څه چل شوي دی څه شوه پتقرني الله په دې ولې راله زور
وی جاری راته ونیول شي والم او ګټې م راته ونیول شي وچقولم او لاړم پلار کنه پلار کړه لاړه یا بیبي ماله خو څوک بله ښځه نه کي دارې څه غلط کار وکړه تا پرېښوده ولې خو که هغې تا ته خاوند نه وي هغې تا ته چېرته د خاوند په نظر کتلو هغې خو به تا ته وي ټینالي ته ورپسې جاړې کمینه خیر دی بیبي ماشومه ده نه پوهېږي که نه او کله تلې ده کله یاره اوس که لس اته منټې کېږي ښه ده بیبي یم ته کښېنه او زه به سم په ریسیکل ځم ښه راوګرځه الله دې بېخونه باسه بله بدله وکړم دا بیبي پرېږده زه په قرآني پسې پیاده نه پسې. سیکل ته ګوره په یو بل راځم نه پسې راوګرځه الله اوس بیا بیا د لاس نیولې راولي ما خو وي زه کور راته خالي شو هغې خو ماسې مختوب که اوس په سره بیا راننوسي سر مې اوس جار شو د دې کور نه په قرآني همړه مې راپسې ستړی شو راځه کور ته راځه خور مې شه خو کور ته راځه وایي برباد که نشه دې بیا زیاته کړې ښځې ته چا کور ویلي نه خوله مې خطا شوه خوله مې خطا شوه خیر دی تا ته یو خبره اوس وکړو لاړه شه لاړ شو د مور په دیدن مور شه پت قرآني په خدای باور وکړه که نه چې کور ته څنګه رالم او ما ستا تپوس وکړې پت قرآني نشته نو ما خیال دی ګل شي راځه چې ځو راځه نه ځم در سره نو څه مجال ته به اوس پلار که راځې دا چې دغه چې چړه مور پر کور کې که نه یو قدم هم زه تا سره نه علم تا ته یو خبره کوم زما مور د هغې دماغ کار نه کوي ګزاره ورسره کوه خو ته ولې کوپرې په تا خو کور ښکلې ښکاري دماغ یې کار نه کوي خو داسې خبرې کوي چې داسې خبرې به انجینران هم ونه کړي هم دماغ یې کار نه کوي دماغ یې د ماشومانو دي که نه نو بس د ګوره چې بوډۍ شي نو بس بیا خو تا ته پته کي دماغ یې کار نه کوي آرام کښېنه ما سره به زما پلار کره راځي او هلته به ما سره فیصله کوي یا به ستا مور په دې کور کې یا به یا پت قرآني ستا هغه ورور او پلار خو د سره په خبره پوهېږي نه خو که هلته درلم ډېر بیا لانجه پسې جوړه شي ځه چې زه کور ته ځو راځه په خبره پوهېدلو چې زه دې په رشته کې کولم او اوس په خبره نه نه دا مې مطلب دی زما ورور او زما پلار لیوني شو نه ستا پلار او ستا ورور خو زما د سر ویښته دي په سر بیا ګرځم خو دا مې وي که نه یم راځه چې کور ته ځو اکثر چې خلک د سر په ویښتو تنګ شي که نه نو نه یې له لاړ شي او کټۍ کې ویښته لاندې غورځوي زما پلار او زما ورور تا ته ډېر نه ما ته ډېر ګرانه ښکاري ډېر خواږه پښتانه خلک دي صرف لکې یې نشته چې صفا ښکاري پت قرآني راځه زموږ منه کور ته خوښه کې نو تاسو چاته وایم چې پردي سړی د چاته بدن مو تنګي راځه پوره د پوره راځه چې کور ته ځو پت قرآني زموږ منه راځه چې زه کور ما اوس دا وعده کړې ده چې زه به پلار کره ځم ته به جرګه راولي ما سره به کښېنې او ما سره به فیصله کوې پت قرآني زما مثال د خرو دی خو چې کور ته راځه خو ته یې خره که ته خر نه وي که نه تا به د مور د شیطاني نه منه چې زه کور ته راځه مور به مې تا ته د پوسته کوسۍ راته وي په کور کې ورته دیوال وم تا به بېله نه زه بیلیږم نه دا مور به د کوره اوباسي بیا به زه دغه کور ته درځم هله به زه په دې کور کې جون کوم زه لاړم یا پت قرآني خبره ده زما خبره ده غوږ یو مې لاس سره نه وباسه زما ګلې راځه راځه په لار کې غاړې مه راځه خرافشه شه که نه نو تا منه خبره ومنه کړه تا ته پت قرآني خبره خو غوره کړه ما ته څه وې وای ورځې لارې ستړی ما ته څه وې راځه چې زه کور ته راځم نو څه خیر کېږي به ته شرمېږې لاړم یا پت قرآني پت قرآن زه کور ته ورځم بېبې ته ویې به چې ما دې خوړه ستړی کړه اوس بېبې پسې په منډه منډه دې بنیاد وباسه د مور نه څه تپوس دی او اوس چې د کوره راووتم نو بیا ګل مې شه او جانان مې شه زه دغه کور ته نه درځم لاړم درنه بیبي سیکل یې رانه جی پټ کړی وایي دا د دې مخروق شي ما ته خو یې ویلي چې دا مې په کشتي واغېست زه خیر دې بچې خفه کېږم واله روانې کله زه بویږم یوې په کشتونو مې پرې واغېستې وي زه ځان اوس نشو تماشو له منډې وه هغې د چا نه راډیچوالو زه تا دې اوس خدای راولي